بختۍ جوړوي هم لیده دا ابتدایي صنفونو تعداد نامخدا شوی دی ډېر دي کتاب زموږ نتایج کتاب پر مخ باندې برباد کړی و هغه ماوین د ولسمې په دې په 12 صنف کې خلک شامل کړي موږ ته یو دیني کتاب د معارف دفاع څخه یا د وزارت دفاع څخه یا د ریاست دفاع څخه نه دي راکول شوي دغه ټول کتابونه موږ په خپلو شخصي پیسو باندې رانیولي دي استادانو ته مو ورکړي دي شاګردانو ته مو توزیع شوي دي او دا نوي کتابونه دي چې اوس په دې دا نغون مطالبې دي یا د تدریسیم پکښې کې دي او مطالبې پکښې کې دي دا نو څه شي ودان سره دا نو بس میزان کې مطالبه کې د کتابخانه هست کلش از طرف زی ما خریداری کردیم همه گیره ریاست معارف پول خود شخصی مصرف خود ریاست معارف معینه تعلیمات اسلامی در سطح وزارت باید نو کمک صورت نداره یک کتاب برای ما نداده شیر صلات هر کتابی که میبینی اگر صرف است اگر نحو است اگر حدیث اگر تفاسیر همگی ما به مصرف خود خریدیم همگی استادا شاگردان هستند هر سال خریدیم نه این سال نوروزا متاسفانه 6 سال الماریم نشته دی نه الماریم داخل سمید تاسو پول ساتي وګورئ او اندس بیرون نامه ولید دا درې سوه چوکۍ ماته په معاینت کې راکړلې ما په خپل شخصي مصرف باندې 15,000 افغانۍ کرایه ورکړې ده دغه ځای مې راوړي دي د معارف نه بیرته نه باسته زه ورته وایم چې زموږ مدرسه زموږ د خوا څخه موږ خپل کوښښ کړی دی دا چې د ریاست د خوا څخه یا د وزارت د خوا څخه زموږ نه حمایه شوي دا بیا جلا خبره ده چوکی‌ها را که پارسال با دارنما انتقال میدادن کرایه پیسه‌شان میگرفتن این از جیب خود 60,000 روپیه دادن اما او پیسه‌ای که دولت رایی کرده با معرف و یکی کی گرفته کی خورده معلوم نیست اما به نام دارالعلوم کشیده شده او دا دستار یا دا بالاپوش دا د حکم نه ده دا زمونږ د یونیفرم د استادانو د دارالعلوم دا ده چې تور دستار ولري بالاپوش تور ولري سپینې جامې او طلاب یا شاګردان چې دي سپینې جامې سپینې خولې باید په سر وي دا نه د قانون دی نه د ملا محمد عمر دی نه د کوم بل چا دی دا یونیفرم د تعلیمات اسلامي د معارف د استادانو انده ده چې باید دستار ولري تور بالاپوش په تن وي او سپینې جامې په تن کې وي زمونږ په معاینات کې زمونږ په دارالعلوم استادونه د دریشي اجازه نه لري یونیفرم نه دی هر څه ځان ته یونیفرم لري زمونږ شاګردان په پتلون کې باید رای نه شي مونږ د سره خاص مجلس نیسو یو څه پیشنهادونه ورته لرو چې د دارالعلوم په هغه کې دونه توجه لري او نور تر لا زیاته کې بې وسیله کېږي دی نه الله انشاءالله تا ته خونده داسې مجر درکوي او د تا کار د خدای سره دی د خدای سره دی او د تا خاصه توجه زمونږ دارالعلوم بیخي متاسفانه چې وضع بیخي خرابه ده زموږ دارالعلوم یوه دانه چوکۍ میز د ادارې هغې ته وګوره نو ته به اوس د نجونو مکتب ته ورغلم چې څنګه کوټونه پکې پراته دي څنګه غالۍ پکې هوارې دي څنګه وسایل پکې دي زموږ د کندهار دارالعلوم د موټر یې موږ ته په کرایه نیولی دي ولامبیلا کې راکړي دوه کاله ما موټر ته کرایه ورکړی دی معرف وایي ته ودرېږه وای ما تو نگاه میشه که الماری نداشته باشی دارالعلوم باید یک الماری خود میداشته باشه خپل مصرف نو راچولی دي مثلا دا وایي چې دا شیشې مو کاغذ کله اچوي غونډه منځ دروازې ماتېږي خپل پرسونل هم لږ ذره داسې هغه اوسه چې لږ توجه پرې وکړي ولسانه ورسته ورسته ټول تېروه دا زړې دروازې دي د ارچې دا دلته هغه واړه مومنان پکښې دي هغه شوخ مومنان دلته جوړ دا نو اوس ژمی یخ بخاري مه لرئ بوټي مه لرئ د دې کندهار یخ اوس د کابل ولاړ
حداقل هغه خیر مشکلات ان شاء الله دې سمالېږي. خو زه تاسو ته وایم چې دا مشکلات په نظر کې ونیسئ دپاره د خدای ونیسئ چې دلته هر کوچنی یوه بسم الله شریفه زده کړي ستاسو هم د دنیا او د آخرت خیر وي. موږ یې خدای تاسو ته خدای رامدایان کړي. ما چې معرف رئیس مې خپل انځور ته درولې د معین صاحب په شمول مې ورته وویل ما 4 ګټه رئیس دلته راغلی وي. موږ دلته ګټانې ویلې ده دی راغلی زه په مجلس کې بیا څنګه روان دغه مو څوکۍ چې معرف یې جوړې کړي ما کړی وي داسې راجوړوي دا خو فرمون کولی شي په کم مسایلو کې اوس د ګرده کندهار د علوم شاګردان دلته راځي دغه تشنابونه اول بسیږي بل دا تشنابونه نه دي تاسو وګټل او پرون یا چې تېره نږدې وګورئ بیخي که ډاکټران د صحي راشي باید موږ ته جرم راشي دا اوس ډاکټران راغلي دي دغه مو اشپزخانه ده هغه هم ډېره وړه ده وفجې سلام علیکم بیا د دوه اشپزانو داسې کوم خدمتي ورسره بل دوه نفره د ډوډۍ په وخت کې راځي چې ډوډۍ ورسره اشپزان دي دوی یو اشپز یو شاګرد رسمي دی تاسو پول کشیده شده رئیس معارف مجددی که بودن اونا نوشته کده پول کشیده پول برده او ورق شما پیدا کردیم در معارف اما روز کشیدیم که سعی کردیم که دارالعلوم پلاستیک کده و گل کده و تشنابه جور کده ما با رئیس معارف با معین صاحب هم ورق روشن کردیم که ولی ما خبر نیستیم که کدام دارالعلوم هست در کجا خواهد شد محمدی که ما داریم مجددی مجیب الله مجددی پس داره که اون چیز از اون مشکلات په نظر که ونیسیم لیلیه شاگردان ما شاگردای لیلیه داریم توس نداره کمپل نداره کوربشان ایما همه برایشان تهیه کردیم علی اشپزخانه که دیگ میگوری و غاب میخواه و هر چیز که میخواه البته و سامان اشپزی ظروف یک چیز برای ما معرفی نداره همین 2 سال میشه 3 سال میشه دا استادانو په 4 زره د پوری کمالات نه کیږي دا ټول دغه خدای زموږ کمالات کوي او خبر د غونډه جدا ته وړه پیدا کوم په ګربان کې د مصاف بغاری چغاري غنم د هلمند سماج سلوش په واره غنم را جمع کیږي یا موږ تخفل مشکلانو پر دا ټول زموږ کمالات د کړي دي د په 4 زره کله د پوری کمالات کیږي یا مشکله ده نه کېږي دا ټول د تر مسیار یو متاج د تر افضلو دې بالا څه ما مشکله ده